سلامونه محترمو ملګرو ستړي مشئ هیله د روغ او جوړ یی په دې ویډیو کې زه له تاسو سره داسې 15 په زړه پورې او عجیب و غریب ویب سایټونه شریکوم چې په لیدلو به تاسو حق حیران شئ د ویب سایټونو د خودلو نه مخکې له تاسو یو هیله ده چې پښتو ټیک ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ اوس راځو د لومړي ویب سایټ د خودلو په طرف یو براوزر به خلاص کړئ ما سره ګوګل کروم براوزر دی او دلته به ورکې په اډرس بار کې ولیکئ zoomquilt.org zoomquilt.org به ولیکئ او انټر به کوئ دا ویب سایټ مونږ ته لوډ کیږي کله چې دا ویب سایټ مونږ ته خلاص شو د سکرین په مخ باندې به مونږ ته په دغه ویب سایټ کې دغه یو تصویر راشي دغه تصویر به مونږ ته زوم کیږي په دې تصویر کې دغه تصویران چې ترڅو مونږ ته دغه ویب سایټ خلاصي همداسې زوم کیږي که تاسو کولای شئ تاسو غواړئ چې دغه تصویر مونږ ته تیز زوم شي په تیزۍ سره نو ایرو اپ کی به تاسو په کیبورډ کې پریس کوئ او به وهئ او همداسې به یې پرېږدئ نه نو موږ ته دغه تصویر زوم شي ترڅو چې تاسو دغه ویب سایټ خلاص پرېښئ همداسې به موږ ته دغه تصویر زوم کیږي په دغه تصویر کې به نور تصویران او همداسې به نور تصویران پکې دننه راځي او موږ ته به پسې زوم کیږي تاسو کولی شئ دا ملګرو وګورئ په ایرو ډاون کی باندې هم تاسو ګوته نیولی شئ او په دې بل طرف باندې به موږ ته دا بیا زوم کیږي دا ګورئ ملګرو که تاسو د دې ویب سایټ په مخ باندې یو کلیک کوئ په دې ویب سایټ کې یو کلیک وکئ نو موږ ته به دغه کړکۍ چې وینډو چپ طرف ته خلاصه شي نو په دې کې تاسو کولی شئ چې همدغه یو لایو وال پیپر دی د انډرایډ دپاره دا ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه که په دې لاندې لینکونو باندې تاسو کلیک وکئ دغه زه په نیو یو ټیب کې خلاصوم ملګرو اوپن لینک نیو ټیب باندې به تاسو کلیک کړئ دا موږ ته یو بل ویب سایټ خلاصیږي په دې ویب سایټ کې هماغې ته ورته زوم کیدل دي چې دا هم موږ ته زوم کیږي همداسې نو دې نه هم تاسو استفاده کولی شئ دا هم په هماغه ایرو اپ کی او ایرو ډاون کی باندې یو طرف او بل طرف ته زوم کیږي تاسو اوس کولی شئ چې موږ ته په دې کې دغه رقم زوم خپل تصویران زوم کوي دا ګورئ دا ختمیږي نه تر څو پورې چې تاسو کیبورډ کې دغه بټن نیولي او ویب سایټ هم خلاص پرېښئ نو دا به موږ ته همداسې زوم کیږي دا ویب سایټ زه بندوم ملګرو د zoomquilt.org په دغه لاندې بل لینک باندې کلیک کوم zoomquilt2 دا هم په نیو ټیب کې خلاصوم نو دا هم همدې ته ورته یو ویب سایټ دی د zoomquilt.org په شان باندې په دې کې هم موږ ته هماغې ته ورته تصویران زوم کیږي تاسو اوس کتلی شئ چې په دې طریقه باندې موږ ته دغه تصویران زوم کیږي په بل طرف باندې که تاسو دا زومینګ غواړئ نو د کیبورډ نه به لاندې غشي بټن ووهئ ایرو ډاون کی به ووهئ موږ ته به د دې دا زومینګ طرف بدل شي او که ایرو اپ ډاون کی تاسو وهئ نو موږ ته به د دې زومینګ بل طرف باندې دا زوم کیږي دا همداسې تاسو پرېښودلی شئ دا ویب سایټ هم زه بندوم ملګرو اوس راځم اولني ویب سایټ ته بیا او دلته یې لیکلي دي انفینټ زوم پیټرنز په دې باندې زه کلیک کوم په نیو ټیب کې به خلاص کم ګورئ په نیو ټیب کې موږ ته خلاصېدو باندې دی نو دا هم هماغې ته ورته یو ویب سایټ دی چې موږ ته خو بېلابېل پیټرنز دي په دې کې هغه موږ ته زوم کیږي تاسو اوس ګورئ کتلی شئ چې دغه پیټرن موږ ته همداسې زوم کیږي او زوم کیږي تاسو زوم بدلولی هم شئ ایرو اپ کی که تاسو ووهئ دغه پیټرن موږ ته بدلیږي که بیا ووهئ د کیبورډ نه موږ ته دغه پیټرن بل ډول راوړي که بیا ووهئ موږ ته بل ډول پیټرن راوړي او که لاندې غشی ووهئ ایرو ډاون کی ووهئ نو هم موږ ته دغه پیټرن ورسره بدلیږي نو دا ملګرو لومړی ویب سایټ اوس راځو د دویم ویب سایټ په طرف باندې نیو ټیب خلاصوم او د دویم ویب سایټ په طرف باندې ورځم دویم ویب سایټ دی cleanpng.com
نو دا کلین پی ان جی ویب سایټ به په ایډریس بار کې ولیکئ او خلاص به کئ چې کله موږ ته ویب سایټ خلاص شو په دې ویب سایټ کې ملګرو موږ کولی شو چې پی ان جی تصویران پیدا کو د هر شي په فری ډول باندې مفت ډول باندې او ډاونلوډ کو. نو زه اوس مثال په توګه باندې دلته راځم او ورته لیکم چې لیپټاپ. زه غواړم د لیپټاپ پی ان جی ترانسپیرنت تصویران پیدا کړم او خپل لیپټاپ ته ډاونلوډ کړم. نو تاسو ما ورته ولیکل چې لیپټاپ او سرچ مې کړ. اوس مونږ ته ګورئ دلته دغه تصویران د لیپټاپ پی ان جی شکل کې فارمیټ کې راځي. اوس دا وګورئ دا ټول تصویران دي ملګرو. مونږ کولی شو چې خپل کمپیوټر ته په ډېرې زیاتې اسانۍ سره ډاونلوډ کو. مثال په توګه باندې زه دغه تصویر غواړم چې ډاونلوډ یې کړم. نو په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به په دې تصویر باندې رایټ کلیک وکړئ او سیو ایمیج از په دې باندې به کلیک کړئ. او لږ صبر به ورته وکړئ تر څو موږ ته وینډو راشي چې موږ یې سیو کړو. مونږ ته اوس دا سیو کېږي ملګرو. لږ صبر به ورته وکړئ. نو زه غواړم په ډیسکټاپ باندې دا تصویر سیو کړم. نوم همدغه ورته صحیح دی او که ورته بدلوم یې مثال زه ورته 1 نوم ورته ورکوم او سیو. دا تصویر اوس تاسو کتلی شئ چې مونږ سره په ډیسکټاپ باندې ملګرو سیو شو. دا ګورئ زه اوس خلاصوم. مونږ ته په خسته لیپټاپ په ترانسپیرنت پی ان جی ډول باندې ډاونلوډ شو. نو تاسو هر یو شی د دغه ویب سایټ په مرسته باندې کتلی شئ او ډاونلوډ کولی شئ. مثال که تاسو غواړئ چې د افغانستان بیرغ ډاونلوډ کړئ د همدغه ویب سایټ نه نو ورته ولیکئ افغانستان فلیګ. نو د انټر به یې کوئ. موږ ته به د افغانستان بیرغ راشي او تاسو به د دې ځای نه په ترانسپیرنت شکل کې ډاونلوډ کړئ. مونږ ته اوس د افغانستان بیرغ راځي. مثال په توګه باندې ما ته دا راغی. دا زه غواړم چې خپل کمپیوټر کې سیو کړم. نو رایټ کلیک به وکړئ او سیو ایمیج از په دې به کلیک وکړئ. تر هغې به ورته صبر وکړئ چې تر څو مونږ ته دغه وینډو نه وي خلاصه شوې. اوس زه غواړم د ټو په نوم باندې دا په خپل ډیسکټاپ باندې سیو کړم. نو سیو شو. تاسو اوس کتلی شئ د دې ځای نه هم دا خلاص کړئ. وګورئ چې دا تصویر مونږ ته په ډېر ښایسته شکل پی ان جي شکل باندې ډاونلوډ شو. دا و ملګرو دویم ویب سایټ. اوس راځو د دریم ویب سایټ په طرف باندې. دا یو ډیر زیات په زړه پورې ویب سایټ دی. په دې ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې داسې تصویران وګورئ چې په حقیقت کې شته نه خو د ریښتیني کسانو په شکل انسانانو په څیر باندې ښکاري او د مصنوعي ځیرکتیا یا ارټیفیشیل انټیلیجنس په مرسته باندې دغه ویب سایټونه دغه تصویران جوړ شوي دي. نو دغه ویب سایټ دی تاسو به په خپل د خپل براوزر په ایډریس بار کې ولیکئ this person does not exist.com. دا ویب سایټ به خلاص کړئ. دا داسې یو ویب سایټ دی ملګرو چې اوس دغه کې دا تصویر ښکاره شو. دا تصویر په اصل کې د رښتیني کس نه دی. دا یو جوړ شوی تصویر دی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې یا ارټیفیشیل انټیلیجنس په مرسته باندې دا جوړ شوی دی. نو اوس تاسو کولی شئ که تاسو بل تصویر غواړئ نو دغه ریفریش به کوئ. تاسو دا ویب سایټ به تاسو ریفریش کوئ. مونږ ته بل تصویر راغی. دا اوس دا هم په حقیقت کې یو تصویر نه دی. د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې دغه تصویر جوړ شوی دی. بیا به ریفریش کوئ که بل تصویر غواړئ. دا مونږ ته یو بل تصویر راغی.
که غواړئ بل یو عکس راولئ نو هم کولی شئ. ویب سایټ به ریفریش کوئ او تاسو ته به بېلابېل نور ویب سایټونه نور تصویران خلاصیږي. اوس ګورئ بیا ریفریش کومه مونږ ته بل تصویر راغی، بیا ریفریش کومه مونږ ته بل تصویر راغی. که غواړئ چې د کیبورډ په مرسته باندې دغه تصویر دغه ویب سایټ ریفریش کړئ او په دغه ویب سایټ کې بل تصویر وګورئ نو F5 بټن به د کیبورډ نه ووهئ، مونږ ته به دغه ویب سایټ ریفریش شي. دا اوس په حقیقت کې یو ماشوم نه دی، دا جوړ شوی تصویر دی. په دغه شکل کې حقیقت کې څوک نشته. ډیر عجیب و غریب ویب سایټ دی ملګرو. زه اوس بیا F5 وهمه د کیبورډ نه نو مونږ ته بل تصویر راغی. که تاسو یې په دې طریقه باندې هم نه ریفریش کوئ نو کولی شئ دغه ښي طرف ته په دغه ځای کې انادر باندې کلیک کړئ او په دغه انادر باندې به مونږ ته بل تصویر راځي. دا ملګرو دریم ویب سایټ. اوس راځو څلورم ویب سایټ د ښودلو په طرف باندې ملګرو. څلورم ویب سایټ دی fliptext.com. fliptext.org. fliptext.org دا به انټر کړئ. دا ویب سایټ چې کله مونږ ته خلاص شو د دې ویب سایټ په مرسته مونږ کولی شو چې هر هغه لیکل سرچپه طرف باندې واړو، یعنی تاسو اوس ورته ګورئ طرف یې مونږ بدل کو په بل طرف باندې ولیکو. زه اوس دلته په دې ځای کې زه ورته لیکم افغانستان. تاسو کتلی شئ چې افغانستان یې مونږ ته لیکل سرچپه کړل. تاسو اوس دلته زه بل څه لیکم، زه لیکمه انټرنیټ. ګورئ مونږ ته د انټرنیټ لیکل په دغه ځای کې ګوره دا سرچپه شو. زه په دې ځای کې لیکم کمپیوټر. ګوره دغه د کمپیوټر لیکل مونږ ته سرچپه شو. نو که دغسې یو ویب سایټ لیکل غواړئ چې هغه کوئ د دې ځای نه کاپي کوئ بل چېرته ډېر په اسانۍ باندې تاسو کولی شئ چې خپل لیکل سرچپه ډول ته واړوئ. دا ملګرو څلورم ویب سایټ. اوس راځو د پنځم ویب سایټ په طرف باندې چې پنځم ویب سایټ دی venge.io. دا به انټر کړئ ملګرو. دا هم چې کله خلاص کړ د دغه ویب سایټ په مرسته باندې ملګرو مونږ کولی شو چې آنلاین گیم وکړو بغیر د کوم سافټویر د انسټالولو نه. که مونږ غواړو چې په خپل کمپیوټر کې یا لیپټاپ کې گیم وکړو نو مونږ کولی شو چې آنلاین گیم د دغه ویب سایټ په مرسته باندې venge.io د دغه ویب سایټ په مرسته باندې مونږ آنلاین گیم کولی شو. د گیم طریقه باندې ملګرو تاسو خپله ځان پوه کړئ. ډېر په زړه پورې گیمونه پکې شته دی. نو چې کله دا ویب سایټ داسې خلاص شو د پلی نو نه وروسته تاسو گیم شروع کولی شئ. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوي وي او دغه ویب سایټونه مو هم خوښ شوي او په خپل ژوند کې ورنه ګټه پورته کوئ. د ویډیو د لیدلو نه مو یوه نړۍ مننه.